قدرمنو لیدونکو د شپې لس نیمې بجې دی د هرات ولایت دی. غواړو د هرات ولایت د ښکلاګانو یو ښکلی او په زړه پورې تصویر تاسې درنو حضور ته چمتو کړو. چطور است امنیت؟ احساس امنیت میکنید که وقت شب خانه میرید یا ورزش میکنید تمرین میکنید یا نه؟ 100% دیگه اگر احساس امنیت نکردیم ما تا به این موقع فوتبال امکان نداشت که ما بیامدیم. همین کسایی که هر کدامش یک رنگ لباس پوشیده زرد و سرخ آبی مال اینا هر کدامش نمایندگی از گل میکنه. اینا خودش گل هستن. خودتون به فوتبال آمدین یا تنها میخواین تماشا کنید؟ نه فعلا که تماشا میکنه ولی بعد تایم خود ما هم یک تایم فوتبال داریم که ان شاء الله اگه نصیب باشه بازی کنیم. چه وقت است؟ ساعت 11:20 شروع میشه. ما کلتون خیلی دکتر هم هستین؟ بله کلگی در بخش صحت کار میکنن. یک تعداد دکتر هستن و یک تعداد نرسای شفاخانه ما هستن. وخت مو بخیر درنو لیدونکو، هیله چې روغ جوړ خوشحاله باستئ. قدرمنو لیدونکو د شپې لس نیمې بجې دی د هرات ولایت دی. غواړو د هرات ولایت د ښکلاګانو یو ښکلی او په زړه پورې تصویر تاسې درنو حضور ته چمتو کړو. درنو لیدونکو نن مو وغوښتل چې راشو د فوټبال لوبغالي ته. دلته نو د هېواد د فوټبال لوبغاړي راغلي دي، غواړي د فوټبال سیالۍ ترسره کړي. غواړو دوی سره هم خبرې اترې وکړو، مسؤلینو سره هم خبرې اترې وکړو. راځئ د خپرونې تر پای شېبو راسره ملتیا وکړو. لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ ګران دوست، مو هم د فوټبال یو تن لوبغاړی دی، غواړو دوی سره هم خبرې اترې وکړو. السلام علیکم برادرز، خوب هستین؟ سلام علیکم، شب شما بخیر. سلامت باشید، سلامت باشید. خدا بر ما معرفی کنید. احمد امیرنژاد هستم، یکی از بازیکنان ریاست صحت عامه و تیمی که پشت سر می‌بینین تیمی که از ریاست صحت عامه از بخش‌های مختلف از شفاخانه و از ریاست صحت عامه تشکیل شده. خب از صحت عامه کلتون خیلی دکتر هم هستین؟ بله کلگی در بخش صحت کار میکنن. یک تعداد دکتر هستن و یک تعداد نرسای شفاخانه ما هستن. به نحوی همه مسلکی هستن. خیلی خوب. فایده ورزش رو میفهمین دیگه؟ طبعا ورزش یکی از اساسات برای هر انسان هست که ورزش کنه و برای صحت او ضروری و حتمی هست، برای که بدن از او تمام فعالیت ها داشته باشه و یک آرامش ذهنی و روحی در کار از او پیدا میشه. و علاقمندای فوتبال هم زیاد است، به خصوص در هرات به خاطر که زمینای مناسب وجود داره و علاقمندی از اون زمانی که مکتب میرن وجود داره و این روز به روز انکشاف پیدا میکنه و سعی میکنن که تمرینات بیشتری داشته باشن تا به یک جای برسن. روز هم فوتبال میکنی یا تا شب؟ روز خب بسیار گرمی هم میباشه در هرات. معمولا بعضی تیم‌ها هستن که از طرف روز هم میان، البته از 4 یا از 5 دیگر میان. ما چون نظر به یک وظیفه دارین، فرصتی که دارین همین ساعت‌های 10-11 شب است که بسیار تایم مناسبی است و تمام همکارا که در بخش صحت هستن میتونین اونا رو دعوت کنین و به ورزش روی بیارن. تایم که میبینیم تایم شما 9 شروع میشه، خلاص که میشه تقریبا 1 بجه خود باشه. تقریبا 12:30 1 بجه میشه. 2 ساعت تایم دارین که همراه هم دیگر بازی میکنن. بسیار خوب، بسیار خوب. بحث یک دکتر، همون جوانایی که ورزش نمیکنه پیامتون چی است؟ ما اولی که ورزش را یک تعریف بکنم که چی مفیدیت های داره. خود ورزش باعث میشه که تمام دوران خون انسان نرمال باشه و بدن سالم بمانه و تمام اعضا چون به حرکت در میاد و این باعث تندرستی روحی و روانی میشه. معمولا کسانی که ورزش نمیکنن وزن زیاد پیدا میکنن، چربی خون پیدا میکنن و معمولا سن از اینا از 40 یا 50 که بالا میره، مشکلات قلبی و مشکلات تنفسی نزد از اونها ایجاد میشه. به این اساس یعنی ضروری و حتمی است که در کنار مثل رژیم غذایی که ما در برنامه غذایی خود دارین، سپورت هم جزء از برنامه زندگی خود بسازین. حداقل اگر هر روز نمیتونین ورزش کنین، به صورت هفته‌وار حداقل 2 روز یا 3 روز بتونین روز 1 ساعت 2 ساعت بتونین ورزش کنین تا او
فعالیت بدن باعث بشه که در آینده دچار مشکلات خطرناک مثل امراض قلبی و یا امراض تنفسی نشین. سلامت باشین. شکر، سلامت باشین. درنو لیدونکو دا هم صحت امید تیم یو تن لوبغاړه د غواړو دوی سره هم خبرې اترې کوو. السلام علیکم دکتر صاحب، خوب هستین؟ تشکر، شما خوب هستین؟ بخیریم، خوش اومدید. شما خود برنامه معرفی کنید. میفهمم که صحت هم هستین. زنده باشیم. احمد برهانی ام، یک تن از کارمندان شفاخانه ویژه ایراد و تیم فوتبال ساعتنامه ایراد. بسیار خوب. چند تیم اومدین از ساعتنامه امروز؟ ما تیم ساعتنامه امشب تایم تمرینی مانه تقریبا 25 نفره که بچه‌ها در رفت آمده دیگه، با خاطر از اینکه فاصلات دور شاید دیرتر برسه. بله. هر شب میین یا هفته یک شب؟ نه، هفته 2 تایم داریم ما. هر هفته 2 تایم. بله. خب شما که اینجا میایین از طرف ساعتنامه میایین یا از طرف شخصی مصرفتان از خود است؟ فعلا که مسابقات باشه از طرف ساعتنامه، خب فعلا ما میایم از بودجه شخصی خود میایم. بسیار کار نیک میکنین. درباره ورزش بگوین، چقدر وقت میشه خودتان ورزش میکنین؟ ورزش که ما زیاد وقت میشه، تقریبا از 10 سالگی فوتبال میکنیم. ورزش ها مختلف هم تا بیشتر فوتبال بده دیگه، تا فعلا ادامه داره این مسیر. خب ما که میبینیم تایم بسیار ناوقت است. امروز دوستگی ما هم گپ زدیم تا 1 بجه کنیم بجه شما اینجا میباشین، باز که تا خانه میرین ناوقت میشه، شاید خانه هم دور باشه. چطور است امنیت؟ احساس امنیت میکنین که ناوقت شب خانه میرین یا اینجا ورزش میکنین، تمرین میکنین یا نه؟ 100% دیگه اگر احساس امنیت نکردیم ما تا به این موقع فوتبال امکان نداشت که ما بیامدیم. یعنی قبلا اگر بودی شاید تا ساعت 10 بجه نهایتی داخل شهر میبودیم، اما حالا مشکل نداره. میاره که ما فوتبال میکنیم تا ساعت، یعنی تایم ما از حالا که شروع میشه 10:30 شروع میشه تا به 12:30 تا خانه بریم 1:30 میشه، احتمال زیاد تا 2 بجه نزدیک میشه. کدام مشکل نداریم، به خاطر اینکه که دل جمع ما تایم آخر شو گرفتیم. آخر شب بسیار خوب و فضا بی خیارام میشه. خوبی از یمینه دیگه، هم هوا صاف شده، هوا خوب و باد کم میشه از اون خاطر. گفتین سابقا ما تا 9 بجه 10 بجه می بودیم بیرون در بین شهر. چطور بود؟ احساس امنیت میکردین یا نه؟ مشکل این بود اگر احساس امنیت میکردیم حتما تا این موقع شو تا به 1-2 میستادیم دیگه. حالا که میتونیم معلومه که زمان این مشکل وجودش، مشکل امنیتی 100%. یعنی نهایت 10 بجه هیچ کس صورت نداشت از خانه بیرون بشه. خواستان از دولت چی از عرصه ورزش؟ دیگه خواست ما اینه که دولت بیشتر در قسمت ایجاد مکان‌های ورزشی، چمن‌ها، اینایی که هست کمک کنه و بالاخره جای ساخته بشه، به خاطر از اینکه در شهر ایراد میفهمیم 4-5 میلیون نفوس داره و اکثریت جوان‌ها علاقه‌مند شدید ورزش مخصوصا فوتبال و تمام رشته مکان‌ها تیار شده و امنیت حال شده دیگه، مکان‌ها ورزشی آماده باشه به جوان‌ها. کامیاب باشین، سلامت باشین. سلامت باشین. درنو لیدونکو، ګران دوست مو د فوتبال تماشای لیدلو ته راغلی. غواړو دوی سره هم خبرې اترې وکړو. سلام برادر، خوب هستین؟ علیکم سلام برادر عزیز. سلام خدمت شما و همکاران عزیز شما و بیننده های عزیز. سلامت باشین، زنده باشین. خودتان برای ما معرفی کنید. به عبدالبصیر کریمی از ولایت هرات. بسیار خوب. خودتان به فوتبال آمدین یا تنها میخواین تماشا کنید؟ فعلا که تماشا میکنیم ولی بعد تایم خود ما هم یک تایم فوتبال داریم که انشالله اگه نصیب باشه بازی کنیم. چه وقت است؟ ساعت 11:20 شروع میشه. 11:20. بله. یعنی بخیر وقت نمی باشه. وقت خمی باشه دیگه، تایم تا روز مصروف کاربار هستیم، همین وقتشو بیکار میشیم میام فوتبال. یعنی بسیار وقت آمدین بازی را که میبینیم نو شروع شد. چرا وقت آمدیم برای تماشا فوتبال هم شرح خودم مسلک خود تشویق کنیم، برای بازی ببینیم، یک کم یاد بگیریم از بازی، تجربه بگیریم از بازی. پدر علم است نه؟ پدر علم است تجربه. بسیار خوب. چطور است امنیت؟
تا که ما می‌بینیم که 11 بجه 11 نیم بجه فوتبالتان شروع میشه تا 1 نیم بجه دوام میکنه. یعنی امنیت بسیار خوب است. خدا رو شکر برای فعلا امنیت خیلی خوب شده نسبت به قبل که خیلی خوب شده امنیت. اصلا ببینیم ساعت 11 بجه 12 بجه بشه میام فوتبال راحت اصلا بدون استرس، هیچ کدام استرس نداریم. میام راحت فوتبال خود بازی میکنیم، ساتری خود میکنیم، بعد میریم طرف خانه بدون استرس. هرچند که راه ما زیاد دور است، از اینجا فاصله داره از شهر، بازم میایم ما بدون استرس و بدون ترس بدون تشویش میایم بازی خود میکنه بعد میرم خانه. هر چقدر شهر دور باشه امنیت میباشه. امنیت هست. یعنی ساعت 1 بجه شب 2 بجه شب میبینیم که ما هموطنای ما یا نیروهای امنیتی ما گزمه دارن به بیرون از شهر، بیرون از منطقه. سلامت باشید. قربان شما، زنده باشید. لیدونکو ګران دوست مو د دغه میدانونو مسؤل دی، غواړو دوی سره هم خبرې اترې وکړو. سلام روز جوړ په خیر. سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او ستاسو ټولو لیدونکو ته. بس زه خپله عشق صاحب یم، نو د وحید جان شینډنډوال په نمایندګۍ سره غږېږم ستاسو د دې میدانو په برابر ستاسو د چوپړ کې. ډېره مننه ژوندی اوسئ. د ورځې لخوا نه څو ټایمه لوبه کوي او د شپې لخوا نه څو ټایمه لوبه دلته کېږي؟ د ورځې لخوا مثلا سهار خوا کې ډېره لوبه نه کېږي، بیا غرمې کې هم ګرمي ده، هوا ګرمه ده، بیا هم لوبه نه کېږي ډېر. بس د 4 بجو نه شروع کېږي لوبه، د شپې تر 12 بجې نه لوبه شته. دا راته ووایه چې دغه میدانونه مسؤل څوک دی؟ دولتي میدانونه دي که نه شخصي میدانونه دي؟ د دې میدانونو غټ مسؤل چې دی هغه خپله دلته نشته، هغه په هر هفتې کې او په هر ورځ کې یو ځل راځي. دا خپله د ښاروالۍ لخوا دلته دغه سوي د میدانونه په قرارداد شکل ورکول سوي و دوی ته. فعلا مسؤل د دود شمن او میدانونو د فوټبال د ډګر د مسؤل چې ده وحید شینډنډوال نومیږي، چې اوس زه په نمایندګي دلته خبرې کوم. ډېر ښه. یعنې دا میدانونه ټول دولتي دي؟ او دا د دولتي دي، دولت ښاروالۍ لخوا په قرارداد ورکړل شوي دي. دا راته ووایه چې دلته خو زه چې ګورم مسؤل کسان 2-3 کسان دي، یعنې امنیتي ساتونکي هم ورسره نشته دی، یعنې څه ستونزه نشته دی د امنیت د لحاظه؟ نه شکر الحمدلله د جمهوریت په وخت کې هم دلته کوم ستونزه نه وه، اوس هم انشاءالله کوم ستونزه نشته. دا څو مسؤله کسان چې دي، یو وحید شینډنډوال چې د مسؤل د دې ټولو د دوو چمنو ده، بیا د دوی ترڅنګ د پارکینګ والا هم شته دی دلته، مثلا دلته دکان کې هم څوک دی. بس دغه ټول کارمندان د رئیس په دغه مخ ته ځي. کله تاسو هم لوبه کوئ که نه یوازې خلکو ته میدانونه پکې راوړئ؟ نه زه خپله شخصا خپله زما څو ټیمونه درلوده، خپله یو اولي ځل چې ما ټیم درلوده په نام د نسل جوان، ټیم نسل جوان افغان په نامه مې داسې اول ځل چې مربي شوم داسې ټیم مې درلوده. بیا د هغو ترڅنګ شینډنډوال ټیم کې، ساحل ټیم کې او نورو ټیمونو کې هم ما خپله لوبه کړې او فعلا هم زه لوبه کوم دا وختو کې. ډېر ښه. دلته دولت د خوا نه کوم ټورنمنټونه د لوبغاړو لپاره په لاره چول کېږي که نه؟ ډېر نه، ولې تر اوسه یو ځل الا 2 ځله داسې کار شوی دی. نو بل میدان کې داسې یو ټورنمنټ و چې بعضې ټیمونه پکې وه، یو جام و لوبه. غوښتنه مو د دولت څخه څه ده په همدې د ورزش په عرصه کې؟ مونږ غوښتنه دا د دولت نه چې هر څومره کولی شي مونږ ته د ورزش او د دغه مساعد کې ورزشي مثلا کلوپونه جوړ کړي، کمپونه جوړ کړي او داسې نور شي چې دغه ځوانان د سیالۍ په لاره واچوي، چې دغه ځوانان د بد کارونه د اعمال نه او د داسې نورو کارونه مثلا لږ لیرې شي، راشي ورزش ته. ورزش کوي عقل سلیم در بدن سالم. هر څومره چې ورزش خوا کې ځوانان مخ راوړي لکه دا ښایسته ګلان چې دي دلته. موږ ځکه یو مثال تاسو ته درکوم، ما په خوا دلته چې مخکې تر دې چې دا چمنونه میدانونه ډګرونه جوړېده، هغه بل ځل ما هلته لوبه کوله. دا د ښاروالي کسان راغله د جمهوریت په وقت کې، ښاروالي کسان راغله ولی ما اینجا خراب میکنیم، ولی ما خراب میکنیم اینجا میدان چی میسازیم، اینجا یک پارک میسازیم که کلشان گل باشه و ما چی باشه. بالا ما ورته دست یو ښه مثال ورکړ ښاروالي کسانو ته، ما لسل کنین امی کسایی که هر کدامش یک رنگ لباس پوشیده، زرد و سرخ آبی مال، اینا هر کدامش نمایندگی از گل میکنه، اینا خودش گل هستن. نه منظور داده چې پارک خشه ده چې څوک جوړ کړي، ولی د فوتبال په ډګر کې پارک خراب نه کو پدې او قدر د ورزشکارانو باید مونږ ډیر ولرو. بالکل ډیر مننه، تل کامیاب اوسئ. خیر مننه. خیر.
درنو لیدونکو دا وه زموږ د نن شپې خپرونه چې د هرات ولایت د یو لوبغالي څخه مو ستاسې درنو حضور ته چمتو کړه. تر بیا مو په لوی بخښونکي خدای سپارم. الله تعالی مو مل شي.